اندرابي وایی پاکستان له کرزی او عبدالله سره د طالبانو د ګډ حکومت ټینګار کړی. د افغانستان د کورنیو چارو پخواني وزیر مسعود اندرابي وایی چې پاکستاني چارواکو پر طالبانو فشار راوړی څو له حامد کرزي او ډاکټر عبدالله سره ګډ حکومت جوړ کړي. اندرابي ویلي چې دا ټینګار پاکستاني چارواکو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر مولوي امیر خان متقي په مشرۍ اسلام آباد ته د طالب پلاوي د وروستي سفر پر مهال کړي. دغه پخواني افغان وزیر دغه راز ویلي چې د طالبانو قومي او استبدادي چارې به پایله ورنه کړي. نوموړي د طالبانو د سیاسي دفتر له ویان ډاکټر نعیم سره د کابل پوهنتون د یوه استاد فیض الله جلال پروني توند بحث ته په اشاره سره دا څرګندونې کړي. طالبانو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په دې وروستیو ورځو کې ویل کېږي چې حامد کرزی او ډاکټر عبدالله په کابل کې د طالبانو له لوري نظربند دي او د بهرنیو سفرونو اجازه نه ورکول کېږي. دا موضوع د ډاکټر عبدالله یوې نږدې سرچینې د المان د ویچا ویله خبري رسنۍ ته تایید کړې ده. په ورته وخت کې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي چې مخکې به یې د سیمې د هیوادونو په مختلفو کنفرانسونو کې فزیکي حضور درلود، اوس له کابله په انلاین ډول ځینو کنفرانسونو ته ویناوې کوي. کرزي او عبدالله د مسعود اندرابي څرګندونو او دغه راز د ویچا ویله راپور ته غبرګون نه دی ښودلی. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. د الله پامان.